زه یم شریف الله ستاسې ورور. نن درته ایف جي کوین د اکاونټ د جوړولو مکمله طریقه ښیم. ښه ایف جي کوین څه لپاره کارول کېږي، څه لپاره چلیږي. ایف جي کوین واقعا یو ډېره غټه پروژه ده چې ایف جي کوین 6 کاله کېږي چلېدلې ده. یعنې د ټولو ولایتونو د ټولو کشورو سره لاسلیک کړی ده. خپل د ځانه 3 ولیټه لري. ښه هغه ولیټ مې تاسو ته په نیکسټ ویډیوګانو کې معرفي کوم. ایف جي کوین چې دا چې تاسو کله کې اکاونټ کې اکاونټ جوړوئ $1 تاسو ته ایف جي کوین مفت درکول کېږي. ښه یعنې تاسو په هغه باندې ډیپوزیټ کولی شئ. ډیپوزیټ یعنې پانګونه ډیپوزیټ نه غواړي. ښه هغه $1 چې تاسو درکوي هغه مفت تاسو درکوي، په دې چې تاسو ته مکمله ډیپوزیټ ښه هغه تاسو په سر باندې تاسو ته ګټه راځي. ښه نو دا چې څنګه تاسو ایف جي کوین جوړولی شئ مکمله طریقه یې ښیم. ښه ما به تاسو ته یو ویډیو درکړې او هغه د لینک تاسو په واتساپ چینل کې کوین په اړه کې دغه لینک درکړی ده. نو دا څنګه جوړولی شئ مکمل طریقه یې ښیم. داسې چې کله کلیک باندې وکړئ ښه نو ډېره بهترینه پروژه ده چې تاسو ته حتی د ټولو پروژو نه ګټه زیاته ورکوي. ښه لکه چې څنګه تاسو جوړوئ $1 داسې فیکس مفت درکوي. ښه اوس دا به څنګه جوړوئ مکمل طریقه یې درښیم. دلته به تاسو ورته خپل نوم لیکاستئ. صحیح ده، دلته به خپل نوم ولیکاستئ. چې کله پر لینک کلیک وکړئ دغه صفحه تاسو ته راوړه، دلته خپل نوم ولیکاستئ. مثلا خپل هغه نوم ولیکاستئ لکه څنګه دلته به خپل نوم ولیکاستئ. چې کله نوم ولیکئ لاندې بیا په دومې خانې کې تاسو څه شی لیکاستئ. اوس به دلته تاسو خپل تخلص لیکاستئ. مثلا زما نوم یا شریف الله ده، ورسره طوفاني جنرال لیکم، دا هم تخلص. کله چې په دومې خانې کې تخلص ولیکئ ښه بیا به راشئ په درېیمه خانې کې خپل شخصي ایمیل ولیکاستئ او ایمیل به ستاسې سره خوندي پروت وي. ښه دلته به تاسو خپل ایمیل ولیکئ. دغه نه وروسته تاسو بلته خپل هېواد انتخاب کاستئ. مثلا که په پاکستان کې واسئ پاکستان انتخاب کړئ، که په ایران کې واسئ خپل ایران انتخاب کړئ، په افغانستان کې واسئ خپل افغانستان انتخاب کړئ. ښه نو دغه د افغانستان تاسو ته راړي. ښه ټول کشورونه راړي. ښه تاسو به خپل افغانستان دغه اول خانې تاسو افغانستان راړي. که افغانستان کې واسئ ښه خپل افغانستان به کلیک کاستئ. ښه کله افغانستان چې کلیک کړئ دغه کوډ چې دی دغه کوډ یاد لرئ. ښه دا کوډ چې دی خپله د پروژې دی. ښه دغه کوډ یعنې دغه کوډ چې تاسو لرې کاستئ ستاسو کې وای سي دا شیان هېڅ نه قبلوي. دا کوډ یاد لرئ. که روانه وي دغه کوډ ولیکاستئ. ګورئ 1 2 3 9 0 دا به تاسو خامخا لیکاستئ. اول خو کار مه پیل لرئ. دا کوډ خپل اتومات راړئ د پروژې کوډ دی. ښه اوس به راشئ دلته به خپله شماره به ولیکاستئ. ښه خپله ټلیفون شماره به ولیکاستئ. ټلیفون شماره چې مو کله ولیکله ښه خپله شماره ولیکله. اوس دغه ځای کې ګورئ یاد یې لرئ. په دې ځای باندې کار مه لرئ. دا خپل تاریخ دی. ګورئ تاریخ دی. صحیح ده، دا خپله تاریخ اتومات برابر شوی دی ورته. ښه اوس راځئ دغه خانې کې به څه شي لیکاستئ. دغه خانې کې موږ تاسو ته لیکلي دواړو خانې کې دواړه پاسپورټ به یو رقم لیکاستئ. یعنې دواړه پاسپورټ څه رقم لیکاستئ. دغه بله خانې کې به تاسو پاسپورټ څه رقم لیکئ. ښه که تاسو فکر کړئ پاسپورټ به تاسو باید هغه ولیکاستئ. یعنې ژبه انګلیسي ته واړوئ ټلیفون ژبه. ښه دلته ورته یو 2 تورې غټ تورې انګلیسي خطونه ورکاستئ، نورې کوچنیان ورته ورکاستئ. ښه 8 تورې انګلیسي خط به غواړئ په دواړو خانو کې. ښه نو زه راځم په دواړو خانو کې هم هغه رقم پاسپورټ ورکوم. ښه دغه دواړه خانې کې ما پاسپورټ یو رقم ورکړئ. ښه دلته مې هغه رقم پاسپورټ ورکړئ. 8 تورې انګلیسي مې ورکړئ هغه رقم پاسپورټ. دلته مې هغه رقم پاسپورټ ورکړئ. ښه پاسپورټونه به دواړه یو رقم لیکاستئ. زیاتره ملګري خدای دلته یو رقم پاسپورټ ورکړي، د بل رقم پاسپورټ ورکړي. دواړه پاسپورټونه باید یو رقم وي. ښه بدل نه وي. سمه ده. اوس نور شی نه غواړئ بیا به راسئ پرې جوړولو ځای ورته کلیک واخلئ. ښه ګورئ دا خانه ورته ډکه کاستئ. دا خانه چې کله ورته ډکه کړله بیا راسئ په دغه دې باندې کلیک واخلئ. ښه نو دا به بشپړه شي. اوس موږ راغلو دې صفحې ته راغلو. ښه دې صفحې کې تاسو څه شی کوئ اپلیکیشن به ډاونلوډوئ. ښه اپلیکیشن به پلی سټور څخه مستقیم نه ډاونلوډوئ، هغه بېکار نه کوي. ښه داسې مستقیم په دغه ځای ورته کلیک واخلئ. ښه کوم نښان چې ما ورته ورکړی ده چې کله په دې ځای ورته کلیک واخلئ. ښه نو دلته به دغه صفحه تاسو ته راوړي. دې صفحې کې ګورئ دغه ټکی تاسو وینئ. ګورئ دغه ټکی مستقیم تاسو ښکاري. ښه دا ګورئ لکه فلم غوندې ده. ښه دلته مې لیکلی ده چې اپلیکیشن تاسو دلته ډاونلوډ کولی شئ. البته ښه تاسو ورته په دې ځای ورته کلیک واخلئ. چې کله په دې ځای ورته کلیک واخلئ ښه بله صفحه به تاسو ته راوړي. ښه دا صفحه یې راوړه. دلته به لاندې تاسو سکور کړئ. چې کله لاندې مې را سکور کړله دلته تاسو ته مکمل ښکاري. ګورئ پلی سټور. نو دلته به پلی سټور ورته کلیک واخلئ. ښه چې کله ورته پلی سټور کلیک ورته واخلئ اپلیکیشن تاسو ته راوړي. ګورئ بیا به راشئ په دغه ځای ورته کلیک واخلئ. ښه پلی سټور چې کله ورته کلیک واخلئ اوس موږ ته وایي دلته دا برنامه تاسو ډاونلوډ کړئ. اپډیټ یې کړئ. ښه نو چې اپډیټ نه کړئ ډایرکټ پلی سټور څخه مه ډاونلوډ کوئ. کار نه کوي دغه رقم راسي. ښه دغه رقم تاسو به ډاونلوډ کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړله راغلی چې ما اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. ګورئ چې کله ډاونلوډ مو کړله ښه تاسو یې اوس په کلیک باندې واخلئ. ښه چې کله مو کلیک باندې واخلئ مستقیم دغه صفحه به تاسو ته راوړي. ښه ګورئ دلته اکثره وخت تاسو یعنې صفحې څخه واوښته دغه ځای تاسو راویستلی شي او که غواړئ چې کې وای سي مکمله بشپړه کړئ. کې وای سي خلافات ده. ښه هغه به تاسو بشپړه کوئ. صحیح ده. اوس راځئ اوس په دغه ځای ورته کلیک واخلئ. ښه په دغه ځای چې کله کلیک ورته واخلئ دلته دغه صفحه به راوړي. ښه دلته به تاسو اوله خانه کې بېرته هماغه ایمیل به ورکاستئ چې کوم ایمیل تاسو مخکې ورکړی وو. اوس دغه ایمیل چې ما ورکړی دغه ایمیل به خپل هغه ایمیل به ورکاستئ. ښه دلته به لاندې تاسو هغه پاسپورټ ورکړئ چې کوم پاسپورټ تاسو ورکړی دی. بل یې چې نه غواړئ بس دغه کار دی. ښه مخکې شیان خو مو ورکړي دي جوړ کړی تیار مو. ښه اوس په دغه جوړولو ځای ورته کلیک واخلئ. ښه کله چې جوړولو ځای ورته کلیک واخلئ ښه نو دغه صفحه موږ تاسو ته راوړله. هېڅ شی نه لرو. ښه اوس موږ ته وایي کې وای سي ترسره کاستئ. ښه کې وای سي ترسره کړئ چې $1 تاسو ته مفت درکوي. ښه کې وای سي ونه کړئ نه ویډرا کولی سئ هېڅ کار پکې کولی نه سئ. کله چې کې وای سي مو وکړه $1 تاسو ته مفت درکوي. صحیح ده. راشئ په دغه کې وای سي ورته کلیک واخلئ. ښه چې کله کې وای سي باندې ورته کلیک واخلئ ګورئ دلته کې وای سي باندې چې کله کلیک واخلئ دلته به تاسو راشئ لاندې کلیک واخلئ. لاندې چې کله کلیک واخلئ ښه دلته چې کله کلیک واخلئ دلته موږ تاسو ته وایي تاسو کوم کارت لرئ. ښه کاغذي تذکره لري، پاسپورټ لري. دلته کولای شئ کاغذي تذکره هم جوړ کړئ او بایومټریک تذکره باندې هم جوړ کړئ. کاغذي تذکره هم ډېر ښایسته ده. ما کاغذي تذکره باندې جوړوم. صحیح ده. اوس که دلته موږ ته وایي ګورئ پاسپورټ یعنې که تاسو پاسپورټ لرئ پاسپورټ باندې هم کولای شئ جوړ کړئ. که تاسو ورته ډیلیور کارت لرئ ډیلیور کارت لیسنس باندې هم جوړولی شئ. ښه زه ورته خپل کاغذي تذکره انتخابوم. صحیح ده. دغه ما خپل کاغذي تذکره ورته انتخاب کړله. ښه دلته به تاسو خپل کاغذي تذکره انتخاب کړئ. که تاسو نه لرئ کوم ملګري نوم باندې کولای شئ هغه باندې هم جوړ کړئ. ښه هغه چې جوړ واسي هغه نومان شان دغه ورکاستئ. لاندې بیا چې کله کې وای سي مې کوله بېرته هماغه ملګري تذکره ورکړئ. ښه نو دا رقم هم کېږي. ښه زه راځم تذکره انتخابوم. صحیح ده. واخلئ. صحیح ده. زه کیمره شاته کوم. ګورئ نو دغه ما کیمره د شا لخوا راوړله. اوس تذکره خلاصوم. تذکرې ته دغه کیمره نیسم. صحیح ده. او دا به خپل تذکره مې راخلاص کړله. اوس تذکرې ته کیمره نیسم. ښه یو ښایسته عکس به ځینې واخلم. ښه عکس ډېر صفا به راسي. ښه عکس باید نابوده نه سي. ښه نو دغه دی زما تصویر واخیستی دی تذکرې نه. ښه بیا هم خپل تصویر چک کاستئ که خراب دی که نه بیا ورته په دې ځای ته کلیک واخلئ. ښه چې دا ور تایید سي. سمه
نو دا دوستانو اوس یې دا صفحه موږ ته راوړله شه ما تذکرې عکس هر څه یې ومنله وامیستله وامیستوله ښه صفحه مې واستله وامیستوله شه اوس موږ ته دغه صفحه راوړه اوس به موږ ته وایي شه تاسو انتظار کوئ ستاسو KYC دغه تصویر KYC چې ده تذکرې ده شه قبلېږي یو 4 ورځې انتظار وکړئ شه موږ انتظار ورته کوو فقط 4 ورځې یا 15 ورځې شه 15 ورځې کې انشاءالله زموږ تاسو تذکرې تاییدوي شه تایید یې چې کړله نو دغه 4 ورځې پوره شي زه ویډیو کته کوم شه کله 4 ورځې پوره شولو مخکې نور هم تاسو ویډیو کوم شه 4 ورځې پوره شوله زما KYC یې قبوله کړله شه فکس 4 ورځې پوره شو تاسو ورته 4 ورځې انتظار ورته وکړئ ستاسو KYC هم قبلوي شه نو دغه زه په دغه ځای کلیک اخلم زما KYC ترسره کړې ده شه ګورئ تایید شوې ده 4 ورځې ما ورته انتظار وکړ KYC راته قبوله کړله شه اوس به څه شو دوستانو شه KYC قبوله کړه موږ ته څومره ډالر راکړي دي $1 او 25 سېنټ راکړي دي شه FG کوین لخوا دا ډالۍ ده شه اوس دا سواپ شوي دي یعنې دا تاسو ته ډیپوزیټ شوي تیار ډیپوزیټ شوي دي شه دغه په سر تاسو روزانه ګټه راځي شه نو سواب نه غواړي اوس که تاسو نور غواړئ چې ورته راولېږاستئ شه دلته ګورئ دوستان زه په دې ځای کلیک اخلم شه دغه برخې باندې تاسو تللی شئ برخې باندې کلیک اخلم شه دلته وایي تاسو کولی شئ دغه سواب کاستئ شه دا خو اتومات سواب شوي دي $9 تقریبا څو کېږي شه $9 6,000 کوین یې کېږي شه FG کوین کېږي سمه ده دا تیار سواب شوي دي اوس که تاسو نور غواړئ چې راولېږاستئ مثلا د ولیک برخه باندې ورته کلیک واخلئ ګورئ که $9 غواړئ چې ورته راولېږاستئ STT ته رالېږي هر شي ته رالېږي تاسو په دغه ولیک برخه کلیک ورته واخلئ شه چې کله په ولیک برخه کلیک ورته واستله لومړی ورته دغه STT ورته کلیک کاستئ صحیح ده دغه STT غواړئ چې نور راولېږاستئ STT باندې کلیک ورته واخلئ شه چې کله STT باندې کلیک واستله STT باندې چې کله کلیک واستله شه اوس په دې ځای ته کلیک واخلئ شه دا تاسو دغه لینک کاپي کولی شئ دې ته به تاسو یا $10 $10 رالېږئ خپل ولیټ او بینانس دې شیانو څخه شه پانګونه ورته کوئ شه دغه ولیټ ته یې سمه ده ادرس یې دی که تاسو غواړئ چې FG ته راولېږئ FG ته هم رالېږلی شئ شه دا د ځان ولیټ لري نیکسټ ویډیو زه په دې باندې تاسو جوړوم شه دې ته هم رالېږلی شئ دې ته هم رالېږلی شئ شه هر هغه چې لري تاسو رالېږلی شئ ورته ډېر اسانه شه اوس که تاسو ورته ډیپوزیټ وکړئ یعنې تاسو به راشئ په دغه ځای مثلا ډیپوزیټ مو وکړئ غواړئ چې FG ته واړواسئ شه ډیپوزیټ هم دلته راورسېدی شه اوس به تاسو څه شي وکړئ دلته په دې ځای باندې کلیک واخلئ شه چې کله په دې ځای ته کلیک واخلئ دغه برخه ګوره که تاسو ورته پانګونه وکړئ ډیپوزیټ مو وکړئ دغه دوی برخې تاسو راړئ شه دوی وایي که تاسو $1 واخلئ مجبور یې چې هغه دې واړوئ FG ته واړوئ بیا پانګونې ته خطا کړئ شه بیا به تاسو دغه سواب کولی شئ مثلا دا ګوره په دغه STT باندې دروئ دا په FG دروئ شه FG کوین باندې دروئ څومره ډالر چې تاسو رالېږلي وله شه $1 تاسو ورته مثلا $9 او داسې 21 سېنټ مې رالېږلي وه داسې ورته کلیک واخلئ شه په دې خانه باندې شه دا به مستقیمه اتومات په FG ته ور واوړي شه اتومات دا FG ته ور واوړي سمه ده ښه اوس که تاسو غواړئ چې ویډرا کواسئ شه په دغه ځای ورته کلیک واخلئ چې کله په دې ځای ورته کلیک واخلئ شه ښه دغه برخه راړئ شه یعنې که تاسو غواړئ چې دغه یعنې مستقیمه غواړئ چې FG تاسو غواړئ چې ویډرا کاسئ د FG کوین خپل ځان ولیټ هم لري هغه به تاسو زه معرفي کوم یعنې که غواړئ چې STT خپل ادرس یاد لېږاستئ شه تاسو په دې STT باندې کلیک ورته واخلئ شه که غواړئ چې ویډرا کواسئ شه دې ځای ورته کلیک واخلئ کله چې په دې ځای ورته کلیک واخلئ شه نو بیا به په دغه کلیک ورته واخلئ ښه لوړه خپل هلته ډالر ولیکاستئ $10 یا $10 کمې ویډرا چې ده $10 ده ښه یا $10 چې څومره مو ګټلي وه همغومره تاسو ورته ولیکاستئ چې کله مو ولیکله ښه لاندې به تاسو ورته خپل STT ادرس ورکاستئ ادرس مو چې کله ورکړئ په ویډرا برخې کلیک واخلئ دغه ویډرا به 15 ورځو کې به ورسېږي اوس بله برخه راښیم که تاسو ورته ډالر راولېږله شه هغه خو مې در وښوه چې ډالر مو کله راولېږله تاسو ورته یعنې غواړئ چې نور ورته ډیپوزیټ کاستئ نه دغه سواب برخه باندې کلیک واخلئ شه څومره کوینونه چې تاسو ګټلي وله دوباره مو غوښتله چې یعنې سواب برخې ته واچوئ شه دلته زه په دې ځای کلیک ورته اخلم شه نور کوینونه تاسو غواړئ چې ډیپوزیټ کاستئ صحیح ده یا FG کوینونه داسې نور ډالر مې رالېږلي دلته تاسو ورته سواب برخې دلته کولی شئ ګوره زه په دې ځای کلیک اخلم دلته زه دومره تعداد لرم ډېر نه لرم شه خو اصلي تعداد چې تاسو دوباره بله پانګونه کوئ دوی وایي چې FG کوین تاسو ورته 12,000 کوینه برابر کړي ګورئ دلته لیکلي 12,000 کوینه هغه سره خانه زه بیا کلیک کوم سره خانه راوړي ګورئ 12,000 کوینه دوه پیره تاسو کولی شئ یعنې سواب کوئ شه یعنې ډیپوزیټ یې کاستئ دا کوینونه وه شه ګورئ کلیک باندې اخلم دا کوینونه وایي 12,000 تاسو کولی شئ دوه پیره بیا ورته انتخاب کړئ شه دا د سواب برخه ده سمه ده سواب برخه معنا دا ده چې تاسو کوینونه ته ډیپوزیټ کوئ دې په سر ګټه راځي شه اوس دغه چې مستقینه دا $10 مو تاسو راکړي دي شه دا مستقینه دلته ورته هغه شوي دي سواب شوي دي شه دې په سر باندې تاسو روزانه ګټه راځي سمه ده ډېره ښایسته پروژه ده دوستانو که تاسو نور ورته ډالر ډیپوزیټ کوئ شه ښایسته ګټه ورکوي شه ډېره دا لیول هم د ځان لري دوستانو شه یعنې که څوک اول نمبر لیول سي یا دوم نمبر ښه دوستان دا ګورئ دا لیول هم لري شه یعنې که تاسو ډېر ملګري دغه کړله شه دلته ګورئ دلته اول نمبر سي $100 تاسو درکوي که دوم نمبر سي $200 درکوي که 12 نمبر سي $1200 درکوي بس دا خو نو ډېر لیول هم لري شه نو دا ډېر ښایسته پروژه ده شه تقریبا 6 کاله کېږي چې اوس هم چلېږي خپل د ځان ولیټونه هم لري ډېر شروع څخه دوی مالکیت هم لري داسې نور شروع څخه رابطه هم لري خپل ټول سیسټم چې دی ټول یې لاسلیک کړی ده شه انشاءالله په آینده کې زموږ تاسې د افغانستان یو سرمایه به دغه FG کوین سیسټم ده مننه خوشحاله اوسئ جوړې کړئ خپل ګټې ځینې کوئ هسې خپل کار ورته کوی شه نو تقریبا $1 او 100 سېنټ تاسو ته اول کې جوړوئ مو ته درکړي دا خپله ډیپوزیټ راوړئ شه مهم نه چې تاسو سواب ته اړوئ سواب ما تاسو وشو دا سواب ته اړولی شئ شه مننه ویډیو داسې شیر او لایک کړئ او دوستان زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ داسې همیشه ښایسته ویډیوګانې تاسو لپاره موږ اپلوډ کوو نه موږ غواړو چې تاسو ته یو لاره وښیو چې یو ښه حیات تاسو ترلاسه کړئ یا سمه ګټه ترلاسه کړئ شه انشاءالله زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نور پروژو معلومات یا د FG کوین معلومات روزانه خپل یوټیوب کې اپلوډ کوو دا ویډیو سره لایک کړئ شیر کړئ